درنو لیدونکو السلام علیکم. ملګرو ملتونو کې د افغانستان لپاره د بشري مرستو ټولولو ناسته کې فرانسې اعلان وکړ چې 100 میلیونه یورو به د ملګرو ملتونو او نورو خیریه سازمانونو په واک کې ورکړي تر څو په افغانستان کې ولګوي. بلخوا ملګرو ملتونو کې د افغانستان لپاره د بشري مرستو ټولولو کنفرانس کې د جاپان بهرني چارو وزیر هم ژمنه کړې چې هیواد به افغانستان سره 200 میلیونه ډالر مرسته وکړي. نوموړي غوښتنه کړې ده چې طالبان باید نړیوالې ټولنې سره خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. بلخوا افغانستان لپاره د بشري مرستو راټولولو کنفرانس کې چې جنیوا کې جوړ شوی د هند بهرني چارو وزیر هم اعلان کړی چې هیواد به افغانستان سره مرسته وکړي. نوموړي ټینګار کړی چې افغانستان سره باید له کوم شرط پرته سختو شرایطو کې مرسته وشي او دغه مرستې باید په عادلانه توګه افغانستان کې ګډ ته ورسول شي. بلخوا ملګرو ملتونو لخوا جنیوا کنفرانس کې د افغانستان د بشري مرستو د ټولولو کنفرانس کې متحده عربي اماراتو هم اعلان کړی چې هیواد به سمدستي افغانستان سره 140 میلیونه درهمه چې 50 میلیونه امریکایي ډالر کېږي مرسته وکړي. د جنیوا په نننۍ ناسته کې چې د ملګرو ملتونو لخوا راغوښتل شوې وه د تمې خلاف افغانستان سره د زیاتې مرستې اعلان وشو. ملګرو ملتونو هیله درلوده چې افغانستان سره د بشري بیړنیو مرستو لپاره کابو 600 میلیونه امریکایي ډالر مرسته وشي، خو د نړۍ کابو نوي هیوادونو استازو تر 1 میلیارډ ډالرو د زیاتې مرستې اعلان وکړ. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.